نن دوستانو د فرانسې ماڼۍ پلو روان یو چې رئیس جمهور ماڼۍ چیرته موقعیت لري او کوم ځای کې ده، موږ سره یو ځای وګورئ. بس موږ هم هماغسې په ماڼۍ په طرف کرار ورځو او تاسو موږ سره وګورئ چې څه تفاوت کوي دغه نورو مملکتو سره، لکه دا نور رئیس جمهوران چې اوسېږي خپل ماڼیو کې، لکه موږ تاسو رئیس جمهوران چې اوسېږي څه تفاوت لري. نو موږ سره یو ځای وګورئ، موږ هم داسې په کرار ورځو. پرزیدنت مکرون مهمانخانه لري، کېدلی شي دروازې زنګ به یې ووهي که نه هلته هر سهار راوځي دروازه هم درته ښیي، ژورنالستان ورته ولاړ وي. چېرته یوه ورځ نشه ورته دلته راوځي پوه شوې مکتوب سره دومره خلک ولاړ دي، خو بیا دا راشه بس ورسره وغږېږه، پوښتنې مښتنې څوک ورنه کوي، هلته راوړاندې کېږي، بس سړک څنګ کې راوځي، دغه دروازه ده که نه د هر څوک کولی شي دغه وکړي، لکه څو سره خو نه کېږي، خو دوه درېو سره چې موږ شیطان سره هم کېږي، کومه ورځ روغ شو یو څو ورځې راشه درته خبره یې پوه شوې الله یو خطر راغله خیر یو ناني هوا ښه ده، دومره یخه نه ده، دا چې ته کله اوړي کې راشي دا ټولې ونې شنې بیا نو دلته سم بیروبار یعنې په دا پارکو کې، او اوس یو هوا یخه ده څوک دومره کښېني نه. نو دې ماڼۍ نه هر کال پیغامونه هم رئیس جمهوران ورکوي او دې ساحو ته ځکه ډېر تورست راځي، مشهوره ځای هم ده، ډېر سیلانیان ورته راماتي. او بل دا هغه ده چې د خپله د لکه هوا یخه دومره وخت نه کېږي چې کله اوړی شي بس دوی بیا خاړه ولي هوا یخه ده هر یو ځان نشي نیولی ونه هوا یخه ده ځان وباسي څه کوي. دا ګوره مخامخ سپین هغه ته اوس ورغلم د مکرون همدی راپېږي مخامخ بیرغ چې ده که نه او کنه بله د شانتي ګل اتوال دروازه ګوره هغلته په دغه لاس به ورشو دې لاس باندې ښه راځي ګوره هلته مخامخ ده نورمال دغه ځای کې مو به یې اوس نشته چې دا ولې دې کې به ښکاري تاسو ته که نه ها اوس بل هغه ده خو ده کې ته اوس اوبه نه دي راخوشي کړي نه وینې وچې کړي خپله بیا وچې کړي ده کې ته اوس اوبه نه دي راخوشي کړي دا اوړي کې بیا دلته اوبه ده کې هم راخوشي کوي لکه هغه مخکې چې راخوشي کړي وو ده کې ده کې به هم همداسې راخوشي کوي هغه مخامخ هم دی هغه عارف دی هغه دی خلک ناست دي تاریخي پیښې د دې ماڼۍ ناپیلیون بوناپارت د دې ماڼۍ ځینې برخې د خپلې کورنۍ لپاره کارولې دي. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال دا ماڼۍ د اشغال لاندې وه، خو وروسته د فرانسې د بیا رغونې مهم مرکز شو. چارلس دیګول الیزي ماڼۍ ته په 1958 کې بیرته راستون شو او د عصري فرانسوي جمهوریت بنسټ یې کېښود. لري او ښه امنیت هم لري او خپله د دې هغه ماڼۍ چې ده د ډېر کلک داخل ډېر تکنالوژي باندې سنبال کړی ده.
دا ماڼۍ. نو واقعیت ډېر یو ښه موقعیت کې هم ده او خلک سیلانیان ځکه ډېر راځي ورته. دا شانتلیزې سړک شه دغه دا مخامخ کې کوټه زه ورته وځو شاندلیزې نه خو ویډیوګانې کړې وې هم هغه کې شیر کړي دي یوټیوب کې مې شیر کړي دي. دا ګورئ دا ټول دغه ما شاته چې دي دا ټول تورست دي. دوستانو راورسېدلو دغه ماڼۍ ده د فرانسې رئیس جمهور چې پکې اوسېږي دغه ټولې ساحې دي تاسو یې کتلی شئ یعنې دونه ډېر امنیت او هغه هم بیرون نشته ده تاسو کتلی شئ ځکه ډېر خلک دلته ګرځي څوک عکسونه اخلي څوک فلمونه ویډیوګانې او هغه جوړوي نو هېڅ کوم مشکل او هغه نشته ده لکه موږ تاسو مملکتو غوندې نه ده پوه شئ چې یو رئیس جمهور په سلو یو نیم سل دیوالو شاته پټي هغه دیوال هم ته نه ویني هلته سیمې خاردارونه یو لارې بندي او هغه دا وګورئ نورماله داسې ځای کې اوسېږي دا ماڼۍ تاسو کتلی شئ ښه نورماله ځای ده کوم مشکل پکې نشته د خلک ځي او راځي اخواته او دې خواته هغه کېږي خو د عوامو د داخلېدو لپاره هغه نشته اجازه نشته ده او دا چې دا په کال کې بیا یو دفعه چې دا بیا د فرانسې یا د اروپا د خلکو لپاره په کال کې یو ورځ ده چې هغه بیا کولی شي داخل ورشي نو زه د دې په باره کې به لږ معلومات هم تاسو سره زه شیر کړم چې د فرانسې ماڼۍ نوم یې چې ده په الیز ماڼۍ ورته وایي چې شاندلیزې څنګه ده نږدې ده او خپله د پاریس هغه کې د سنټر کې ده او دا ماڼۍ چې ده 18 پیړۍ کې جوړ شوی ده د رئیس جمهورانو رسمي استوګنځای ده دغه الیزي ماڼۍ په 1922 کال کې جوړه شوې او په پیل کې د یو شتمن اشراف لوی هنري د لاتورا د اورینیو لیو هوریني کور په 1848 کال کې دا د فرانسې ولسمشري رسمي ماڼۍ شوه. دا ماڼۍ د فرانسې په زړه کې د شانزلیزې ته نږدې موقعیت لري. د دې شاوخوا 12,000 مربع متره ساحه ده چې پکې ګڼ تالارونه ادارې دفترونه او د ولسمشر شخصي استوګنځای شامل دی. د فرانسې ولسمشر دلته ژوند کوي مهم میلمانه قبلوي او د دولت رسمي چارې پر مخ وړي. دلته هره چهارشنبه د وزیرانو شورا غونډې ترسره کیږي. زرین تالار یا سالون دوغې د ولسمشر رسمي دفتر ګڼل کیږي. باغونه د رسمي غونډو او استراحت لپاره کاریږي. رسمي تالارونه د نړیوالو مشرانو د قبلولو او مهمو مراسمو لپاره. د نړۍ له تر ټولو سخت امنیتي ودانۍ څخه یوه ده. د امنیت ساتنې لپاره ځانګړې استخباراتي قطعې او پرمختللې ټکنالوژي کارول کیږي. د فرانسې ولسمشران له دې ځایه خپلې پریکړې اعلانوي. 1988 د فرانسې د محصلینو د مظاهرو پر مهال سخت امنیتي تدابیر ونیول شول. 2015 د پاریس د تروریستي حملو وروسته دلته د نړیوالو مشرانو غونډې وشوې. الیزي ماڼۍ معمولا عامو خلکو ته تړلې ده خو د اروپایي میراث د ورځو په ترڅ کې یو ځل په کال کې عامو خلکو ته د لیدو اجازه ورکول کیږي. د الیز ماڼۍ معماري ځانګړتیاوې: د ماڼۍ ډیزاین کلاسیک فرانسوي سټایل لري د لوړو چتونو، مجلو تالارونو او ښکلا باغونو سره.
د زرین سالون د ولسمشر اصلي دفتر دی چې مهم تصمیمونه نیول کیږي. ماڼۍ یو پټ تونل هم لري چې د اړتیا په وخت کې ولسمشر د تېښتې لپاره کارول کیږي. پارکونه او موزیم او نور متروګانې او د هغه مکمله دا